یا لکا راشه چه ورکا. السلام علیکم. وعلیکم سلامونه. چه به تورس کې کشنه دا میرا خان دی، میرا خان د غمجبې کلی. خو بیا خو په خیر، دو ځلې په خیر. ته دلته څوکیدار یې که څه؟ نه خان، څوکیدار خو نه یم. د ویزې میټر دپاره مې یو څو کاله مخکې درخواست ورکړی و. اوسه پورې ورپسې تلم راتلم مې راشه بنده همدلته ورته دی راشه. تیره څه وایي؟ چې ټوکې کوي جي؟ نه خان ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. څومره موده دې وشوه؟ یاره خان اجامت مې لا نو راغلی چې درخواست مې ورکړی دی. اوس دغه حال دی چې تی وینې. الله پاک دې د انځرګل په زړه د رحم اوبه توی کړي چې کار مې وشي. بس خیر دی جي، همدغه یو سړی دی جي چې بس کار به نه شي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم په خلاص بچې. په خیر اوسې. دا بابا ته دلته څه تبرو دی؟ زه خو د میټر په انتظار یم بچې. تاسې ټوکې کوي که نه؟ ټوکې کوي. دا راته ووایه چې څومره موده دې وشوه؟ د مودې خو راته پته نه لګي، چې کله دلته رانه نو دا ګیټ چاپېره ټول پتي اوس آباد آبادي شوه. نو ته ورته صفا ټکي ولې نه کوې؟ انځرګل د ما په خبره نه پوهېږي او د انځرګل ولې هغه انګریزي وایي څه؟ نه د کاغذونو هغه کلپ ټوپ کلپ ټوپ کړپ دا دې نه څه وایي؟ دغه یې دی که نه پېژنې؟ کړپ دا په اسانه خبره ده جي، خو تاسو به نه کړپ مخه ستا کار به خدای پاک وکړي، فکر ونه کوه چې دا چا زیارت دی؟ دا د ما والد صاحب دی، په میټر قربان باندې مشهور دی. میټر قربان؟ مړه ټوکې مه کوه یاره. دا وګوره ته او که نه میټر دپاره درخواست ورکړی په انتظار کې وفات شو. اوس ما ویم دلته راشه ښخ کا، ناستې منجوریم کوم، د میټر انتظار هم کوم، خو خیر څه ناڅه وټک وځي. نه نو چې خلک میټر قربان باندې دلته پیسې اچي نو دننه دفتر کې په ژوندو زیارتونو باندې ولې پیسې نه غلی شه. هسې د ورځې څومره پیسې کېږي؟ خیر ډېرې پیسې کېږي. چا چې میټرو درخواستونه ورکړي دي هغه روپۍ تانې خامخا غورځوي. وایي ګوره که د میټر قربان بابا د مخه زموږ ګرانه مسانه شوه، خو پته ورته نشته چې دا غریب خو خپله د میټر پرمان تلی دی. چې تاسو داسې خبرې خلکو ته کوئ نو خورې بس داسې خبره ده. پلار له مې دعا کولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روکې دا څه د بجلۍ کاغذونه دي، دا موږ دلته کوم ځای داخل کړو؟ دننه ورشي او د انځرګل چې پوښتنه وکړي. انځرګل؟ هلکه ناس پرور دی، انځرګل ډېر مشهور دی، هر څوک دا ټکي کوي. بس خو بس انځرګل دی او انځرګل دی نو څه خبرې وو؟ کاکا تو بجلی لګوې نو هغه له به ورشي، موټی به ورسره وجنګوې نو کار به مو وشي. موټی جنګول څنګه دا ناس پرور دی څه وایي؟ دا بېله ټوکه ده که نه؟ شکرانه ته یادې شکرانه ذاته مې هم لږ هر وختې پوه شم. رشوت یادوي؟ نه میرا خان چا له رشوتونه نه ورکوي. خبره خو زما خبره ورخان